خوست کې د نفت او ګاز مدیریت مسؤلین مني چې نیول شوو دولتي کارکوونکو او د تیلو د پمپونو مالکانو د یو جوړجاړي له مخې د مالیې د ورکړې او اخیستنې پر وخت ګډ اختلاس او د عوایدو په غلا لاس پورې کاوه چې تر دوامدار تعقیب او پلټنو وروسته د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې ونیول شول. زموږ ځینې کارمندان او همدارنګه په زیات شمېر د پمپو مالکین چې په دې اختلاس په موضوع کې شریکان وو، اسلامي امارت د ګډو امنیتي مسؤلینو له طرف څخه کشف شوي او اوس نیول شوي دي. اخوا د خوست مستوفیت ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر یو کال په موده کې د میلیونونه لیتره خرڅ شوو تیلو مالیه ضایع او میلیونونه افغانۍ عواید غلا شوي چې د دولت د خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته تللي. دغه کسان چې ګیر شوي دي تقریبا په میلیونو لیټره فروش دي دا ضایع کړې ده او په میلیونو لیټرو فروش سره په میلیونو عواید د دولت او د بیت المال دا ضایع شوي دي. نو موږ په دې کې په دغه کوم کار چې شوی ده او غټه لاسته راوړنه شوې ده د په مجموع کې د امارت دپاره او د امارت د بیت المال دپاره د خزانې دپاره په دې کې موږ د خپلو کشفي ارګانو څخه زیات شکرګزاره یو. د یادونې ده چې د خوست امنیتي او کشفي ځواکونو په دې وروستیو کې د هر راز ناقانونه کړنو د مخنیوي او د عاملینو د نیولو په هدف خپل اقدامات او تحرکات زیات کړي. همدا تیره اونۍ یې د یو لړ عملیاتو پر مهال د ښار له یو درملتون څخه زیات شمېر جعلي او بې کیفیته دارو درمل ترلاسه او د خرڅلاو په تور یې یو کس هم نیولی و.